له ښځو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې د مارچ له 8 سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یو نامه د طالبانو له حکومته په کلکه غوښتي چې هغه بندیزونه دې لرې کړي کوم چې په دغه هیواد کې ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو څخه محروموي. یو نامه د شنبې پر ورځ د مارچ پر 8 او د کپ پر 18 په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو هم غږ کړی چې د افغان ښځو د غږونو پر پیاوړتیا، د دوی پر مقاومت، مشرتابه او راتلونکي باندې پانګونه وکړي او پیوستون غږ په عمل بدل کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یو نامه د مارچ د 8 ورځې په مناسبت په دغه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې یوه مهمه یادونه چیرته چې ښځې او نجونې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه په سیستماتیک ډول له ګوښه کېدو سره مخامخ دي. دا بندیزونه نه یوازې له بشري حقونو سرغړونه ده بلکې د افغانستان د پرمختګ مخه هم نیسي او د میلیونونو خلکو لپاره بېوزلي او انزوا زیاتوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشرې د طالبانو له حکومت څخه پر افغان ښځو او نجونو د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا عالی کمشنر ولکر ترک ویلي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره تبعیضي چلند د طالبانو د حکومت په ملاتړ ترسره کیږي.